یو افسوسناک خبر تاسو له درکو د ایران صدر ابراهیم رئیسی ویل کیږي چې دغه هلیکاپټر کرش شوی دی او په کې هغه ژوند د لاس ور کړی دی دا خبره په انټرنیشنل میډیا باندې ډیره زیاته خوره ده او دغه خبرونه مخه ترغلي دي چې د ایرانی صدر ډاکټر ابراهیم رئیسی د غوي هلیکاپټر هغه کرش شوی دی او دغه په وجه باندې هغه او دغه سره چې په دغه هلیکاپټر کې کم ناستنان او غوي ژوند د لاس ور کړی دی ویل کیږي چې ابراهیم رئیسی آذربایجان ته په دوره باندې تلو او دوی سره دا وخت د آذربایجان گورنر او دغه نه علاوه د ایران وزیر خارجه هم دوی سره په هلیکاپټر کې وو حالت دوی میټینګ لتل حالت دوی غوي غونډه و ناسته و او کله چې دوی راتلل نو په دغه وخت کې د غوي هلیکاپټر کرش شوی دی او د کوم په وجه باندې چې د غوي ژوند د لاس ور کړی دی یو طرف ته خبر چلیږي خو بل طرف ته دا هم ویل کیږي چې نه د غوي هلیکاپټر د موسم د خرابېدو په وجه باندې ورک شوی دی لاپته شوی دی پته نه لګي چې هغه کوم څه د خدای نه علاوه د غوي سره چې کوم نور دوه هلیکاپټر وو د غوي د حفاظت لپاره وو چې غوي صحیح سلامت ازمکه تر غوښوي دي او غوي ته نقصان نه درسېدلې دا ویل کېږي چې د ایرانی صدر ابراهیم رئیسی لټون روان دي او کتی شي چې د غوي هلیکاپټر په کم ځای کې د غي د لپاره سلويخ ټیمونه لګل شوی دي او د ډرون کیمرو په ذریعہ باندې او د غیر علاوه مختلف ټیکنالوژي باندې سارنه او پلټنې روان دي چې د غوي هلیکاپټر په کم ځای کې دی او غوي ژوندۍ دي یا نه دي ژوندۍ خو بل طرف دا د ایران کوم نېشنل میډیا دا په غي باندې خلکو ته دغه پیغام ورکول کیږي چې تاسو دعاګانې وکړئ او تاسو د بل صدر ژوند د خدای وغواړي او دغه نه علاوه د ایران چې کوم قومي سلامتی د پاغه باندې خبره اتر روانې دي او په خلکو کې د وطن سره د مینې د جذبې پیدا کولو لپاره پروګرامونه او خبرونه خبريږي د نه علاوه موږ تاسو ته دا هم وایو چې ابراهیم رئیسی سموده وړاندې پاکستان ته هم راغلی و دلته د پاکستان کم اعلی چارواکي د غوي سره لاسلیکونه کړیو په مختلف پروجیکټ باندې په کم باندې چې امریکای د ناخوخي سرګندونه هم کړي و تاسو ته معلومه وي چې د ایران او امریکای ترمنځ ډیر زیات سخت اختلافات روان دي او په ایران باندې پابندي هم دي ځکه چې ایران د امریکای خبرې نه مني کم چې هغه ورتوای نو د په وجه باندې په ایران باندې پابندي هم دي او بل چې څوک د امریکای خلاف زی او امریکا سوپر پاور نه مني نو بیا هم دغه شان مسلې کشاله ورته جوړيږي اوس ګورو چې دا خبره کې څومره حقیقت دی بل طرف ته ایران چې کومه قومي میډیا دا پاغه باندې دا خبره هم اوس روان دي چې قائم مقام صدر بسوق جوړيږي د ابراهیم رئیسی په ځای باندې ویل کیږي چې دغه د پاره کم نائب صدر دی دغه نوم خوښ شوی دی او غوي با د ابراهیم رئیسی په ځای باندې په دغه څوکې سمبالي دا خبره لا په شک کې دا چې دغه هلیکاپټر راغورځیدل دی دوی ژوند د لاس ور کړی دی یا نه دی ور کړی دا د انټرنیشنل میډیا ریپورت دی کم چې د ایران میډیا دا هغوی وس پر د خبرې پخله نه کړي غوي په واضح توګه باندې دا نه دی ویلي چې ابراهیم رئیسی د غیر کوم وزیر خارجه او د آذربایجان گورنر او هغه وجل شوی دی دغه په حواله سره خبر نشته دی بلکې دا شته دي چې دغه هلیکاپټر په کم کې چې ابراهیم رئیسی وزیر خارجه ایران او دغه نه علاوه چې کوم آذربایجان گورنر وو هغه لاپته شوی دی هغه ورک شوی دی او دغه لټون روان دی په اوسنی دغه ویډیو کې هم دومره بیا به ملاويږو تر وخت پورې خپل ملګری ذاکر الله له اجازه ورکړي پښتو ډیجیټل چینل د سره سبسکرایب کړئ د الله پامان